بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوستانو، امید سحاق بیا ستاسو په خدمت کې دی د HTML پښتو سیریز په څلورمې برخه کې. په تیره برخه کې ګران دوستانو مونږه د هیډ په سیکشن کې سټایل ولوسته چې مونږه څنګه یو سټایل د هیډ سیکشن کې جوړولی شو، په خپل باډي سیکشن په الیمنټس یا په شیانو باندې اپلای کولی شو. نو په دې برخه کې ګران دوستانو مونږه لینک کارو. لینک به زه دلته کار کوم چې مونږه په هیډ سیکشن کې ګوره ټایټل کار کو، سټایل هم کار کو، اوس هم لینک کارو. راځه ما لینک یو لینک ټیګ جوړو. ګران دوستانو لینک چې د نورو ټیګونو په شان کلوزینګ ټیګ نه لري، دا سلف کلوزینګ ټیګ لري. موږ په دې شکل دا بندولی شو او د دې لپاره چې دا یو ایډیټینګ نه کوي، د دې لپاره دا کلوزینګ ټیګ نه لري. لینک اخلو، لینک نه پس موږ ته وایي چې ریلیشن د دغه لینک چې دی څه شي سره ده، یعنی څه ارتباط یې څه شی دی. ارتباط یې مساوي کوو مونږه چې زمونږه دا لینک چې دی دا یو سټایل شیټ دی. دا یو سټایل ورته وایو چې دا یو سټایل شیټ دی، دا یو اټریبیوټ. دویم مونږه ته وایي چې ټیپ یې څه شی دی، د دغه سټایل شیټ ټیپ څه شی دی. منګه ورته وایو چې ټیپ دی، ټیپ یې مساوي کېږي د یو CSS فایل دی. منګه ورته وایو چې ټیکسټ CSS. اول د لینک موږ نه پوښتنه وکړه چې د لینک ریلیشنشپ یعنی څه اړیکه یې ده. موږ ورته وایو چې سټایل شیټ دی. بیا وایي ټیپ یې څه شی دی، موږ وایو د CSS ټیپ لري، یعنی که موږ هلته د GS ولیکو نه جاوا سکرپټ نه، موږ ورته وایو چې دا CSS دی. او بیا موږ نه پوښتنه کوي چې ادرس یې څه شی دی، یعنی د ده های ریفرنس یعنی ادرس یې کوم ځای کې ده. دلته موږ ورته ادرس ورکو. مثلا ادرس به موږ ورته ورکو چې style dot CSS. دا ادرس ما ورته ورکو، مګر دا ادرس تر اوسه موږ نه ده جوړ کړی. موږ اوس ځو دا ادرس جوړوو. نو دا یو لینک موږ جوړ کړو. د څه شي لینک هم جوړ کړو، د سټایل شیټ لینک هم جوړ کړو چې ټیپ یې CSS دی او ادرس یې دی style.css. اوس موږ ګران دوستانو ځو یو نوی هغه اخلو، یو نوی ورډ ډاکومنټ هم واخیسته د دپاره چې خط یې لږ ذره غټ شي او تاسو لیدلی وشئ. زه راځم دلته دغه 26 اخلم. نو دلته زه یو کلاس اخلم. دا بیا وروستني سیریز زما را روان دی د CSS، په هغې کې به تاسو په د کلاس ټول شیانو باندې پوه شئ. د مثلا ټیسټ په نامه کلاس مې واخیسته او دلته ما ورته ولیکل چې color yellow، color yellow، بس صرف دومره. او دا منګه سیف که د څه په نامه هلته منګه style.css ادرس ورکړی دی. نو دا هم هر نوم ورکولی شو دته style او .css. دا style.css نوم مې ورکړ او د ده اکستنشن څه شی ده، لکه HTML اکستنشن چې د .html او د ده دغه .css پکې لازمي ده، نوم چې هر څه ورکوئ. او په ډیسټاک باندې مې د دې لپاره چې زما سره یو بل هم په ده نامه شته ده، یو بل سټایل په ده نامه شته ده. دا
دته زه نوم بدلوم چې style2.css اوکې او دا منیمایز کوم. اوس که زه راشم اوس دلته زه دته هم نوم بدلوم style2.css او کنټرول اس سره سیف کوم. لاړ شم دلته ګوره چې هیڅ فرق رانغی. فرق څه د پاره رانغی چې دلته موږ د ټیسټ په نامه کلاس جوړ کړی دی او دا کلاس موږ تر څو د ویلکم ته نه ده ورکړی. نو کلاس دلته به موږ نوم ټیسټ کو او کنټرول اس سره دا سیف کو. نو اوس که موږ لاړ شو اوس که موږ دلته هغه ته خپل ویب سایټ ته لاړ شو دا کلیک کو نو رنګ یې یلو شو یعنې زیړ رنګ موږ ورکړی و دا هم زموږ د ټیکس رنګ زیړ شو. نو دوستانو لینک به تاسو ډیر ښه پیژندلی وي چې دا یو لینک و د سټایل شیټ او د سی اس اس موږ د خپل HTML سره لینک. اوس که موږ په دې کې څومره کار کوو څومره دا یو جدا هغه موږ ته جوړ شو. که دې کې څومره سټایل موږ کوو نو دلته صرف د یو ټیک په واسطه دا ټول سټایلونه د CSS نه زمونږ په HTML باندې اپلای کېدی شي او هغه یو جدا پیج جوړ شو دا یو جدا پیج. نو زمونږ درس نن په لینک کې و. داسې هم موږ د جاوا سکرپټ فایل هم لینک کولی شو دا د CSS فایل لینک